وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا که سړی د یوه مسله محترمه علماو ذکر کړې ده، مثلا که چا خپلې پیغلې لور ته په شهوت لاس وروړ، مثلا د ښځه چې کوم ځای کې پرته وله ده فکر کو چې دا مې ښځه ده، هغه هلته لور پرته وله، نو د لاس وروړ خو شهوت یې راغی، نو ښځه پې حرامېږي محترمه. دغه مسئله ابن الهمام په فتح القدیر کې او علامه ابن نجیم بحر الرایق نورو د احنافو کتابونو هم ذکر کړي، اما د خور او د زوی په حق کې دا مسئله نشته ده وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسې. وعلیکم سلام. یو ورور حذیفه سراجي په نامه پوښتنه کوي، چا سره مثلا افغانۍ دي په ډالر وی بدلی، بیا چې بیرته ډالر جیک سي بیا بیرته په افغانۍ بدلی، پروا نه کوي محترم، خپلې پیسې دي، شرعاً مشکل نه لري. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه.